یاره خو کومې خبرې دي چې وکړې دا داسې خبرې دي چې یعنی ډېر څوک یې نشي کولی. هغه زه کله کله فهیم ته چې دا خبره کومه چې جنرال صاحب ته موږ چټي جنرال نه وایو، په خپل لیاقت یې جنرالي اخیستې ده. زه د نن یوه جالبه خبره درته کومه. جنرال صاحب سهار دلته خو ښځې ټولو مسجدو ته راځي، په جامه باندې لمونځ کوي. بیا د دې ښځو مسجد چې وي د دې نرناو د مسجد په څنګ کې وي، خو لږ داسې دغه د په چاپ طرف کې کویت کې کوم جي کې ولې جماعت ته ښځې ځي؟ ولې ځي؟ ښه ودرېږه. دغه هغه چې ځي ولې نه ځي هغه باندې زه رغږم. د نن جالبه درته وایم، دا جواب زه نه لرم چې ولې ځي ښه کوي یا بد کوي. زه درته جواب درکوم. ښه ودرېږه. نو غوغا جوړه شوه په سهار لمانځه کې، د دې ښځو د طرفه غوغا جوړه شوه. نو وایي څه خبره ده؟ خو بالاخره د دې مسجد شیخ چې و هغه پوښتنه وکړه، وایي چې شی دې څه خبره ده؟ دغه کمې ښځې چې مسجد ته راغلې وې دوی وویل چې دلته یوه ښځه راغلې ده، فکر کوم امریکایي ده، دا غیر مسلمه ده او موږ سره په لمانځه کې شریکه شوې ده، دلته هغه ته راغتلې ده. هغه بیا چې کله شیخ وویل چې ښه څه زه د دې سره خبرې کوم پروا نه لري. هغه چې کله شیخ خبرې ورسره وکړې نو د نور خلک دلته ټول په مسجد کې سره های نتار. خو بالاخره شیخ چې کله واپس راغی، شیخ دې خلکو ته وویل چې وایي ښځې سره زه وغږېدم، وایي ښځې وې چې زه په خپل ژوند کې سخته ستړې شوې یم، زه مسلمانه نه یم خو زه په خپل ژوند کې سخته ستړې شوې یم او دلته چې راشم زه وایي دا نن اوله ورځ نه ده، زه وایي په حجاب کې دا څه موده کېږي چې دلته راځم او دلته لمونځ کوم او ډېر داسې سکون راته حاصل شوی دی چې نور هر ځای ته لاړ شم سکون مې نه وي، خو چې دې ځای ته راشم سکون راته پیدا شي. نو بیا شیخ ورته ویلو چې ته اسلام قبول کا، انشاءالله چې خدای کې ته به نور به هم سکون درته حاصل شي، بیخي به د دې مصیبتو د هغه نه به خلاصه شي. نو هغې ورته ویلي و چې زه ما اوس مطالعه شروع کړې ده، په اسلام کې مطالعه شروع کړې ده، زه مطالعه کوم خو تاسو ما پرېږدئ چې زه دغه هغه ته راځم، دلته زه د قرآن تلاوت اورم او مسجد ته راځم. نو دغه د تا په خبره پورې چې دغه دلته څوک وایي چې زه مثلا په قرآن باندې انتقاد لرم او زه په دین باندې انتقاد لرم ځکه چې په دین کې دغسې دي او په دین کې دغسې دي. نن د دنیا کافر هغه کافر چې هغوی تر دکتورا تر ماسټرۍ پورې زده کړې کړي دي، هغوی راځي په اسلام کې مطالعه کوي، هغوی راځي په اسلام باندې ځان ته تسکین ورکوي. لیکن هغه څوک چې په اسلامي کورنۍ کې پیدا شوي ده هغه په دروغو باندې چې صرف د دې په خاطر چې دا څنګه هغه خپل خواهشاتو ته آزاد شي، خپل څنګه ځان ته غلار خلاصه کړي، د دې په خاطر باندې اسلام پر یخی دی چې دا ډېر د تعصب ځای دی، دا فقط یوه بهانه ده، نه د قرآن نه تنګې شوي دي نه بله فقط دغه د خپل نفسي خواهشاتو دپاره ځان ته لاره هواره کړې ده تر څو هغه لاره ورته آزاده وي. جنرال صاحب ګورئ ښه، دغه افغانان دغه خلکو ته پکار ده چې په غربي هیوادونو کې اوسېږي خپل اخلاق باید سم کا، په محمدي اخلاقو باید زما هلته ګاونډیان دي جنرال صاحب، زه دا نه چې کونې زه دوی پورې مخ کړم، زه دوی ته دا ثابتوم چې موږ مسلمانان او افغانان موږ مرسته کوونکي یو. په خدای باندې باور وکړئ زما یوه ګاونډی د زړه ښځه ده او هغه چې کله سودا لکه راغیستې او هغه واګن کې راکاږي زه یې ورسره په زینه باندې خېږوم، ما ته کوم پیسې نه راکوي، یو رقم مننه ما نه کوي. په اول وختونو کې زه نه پېژندم ما ته چې ته د کوم ځای ترکی عربي، ما ورته منه زه افغان یم. دومره خوشحالي وکړه چې د حد نه زیات. خبره دا ده چې موږ او تاسو په دغې ملکونو کې باید خپل اخلاق دومره محمدي کړو، دومره اسلامي کړو چې دا خلک متاثره شي. جنرال صاحب بله خبره، پرون په امریکا کې ټرمپ چې دی هغه چې په امریکا کې څومره مسلمانان دي ټول یې راغونډ کړي او غونډه ورته نیولې، ورته ویلي چې ستاسو مرستې ته مالتیا ده. تاسو وګورئ پوټین په مسکو کې مسلمانان علما راغونډ کړه او قرآن شریف یې پورته کړ او وویل چې دغه قرآن شریف د انسانیت دین دی، دا د پرمختګ دین دی. ګوره ولې دا خبره کوي؟ دا پوټین د روسیا ما خیلی د جبارخیل پوټین ښه نه دا د روسیا وروره. خبره په دې کې ده چې اوس موږ هغه موټر ته باید ونه ګورو، ډریور ته باید وګورو. که هر هغه څوک اسلام ته ګوري لاړ د شي قرآن او حدیث ته مطالعه کا او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ته مطالعه کا، هغه یو مشرکه ښځه، هغه یو کافره ښځه
چې په ده باندې ګند راغورځاو په ده مبارک باندې یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې ده ورته څه ونه ویلو په 4مه ورځ یې پوښتنې ته ورنغ رسول الله یې پوښتنې ته ورځي دغه دین د رحم دین دی دغه د تعامل دین دی دا د انسانیت دین دی صبر راځي شي نه تاسو په ډیر ونیولې یو پښتنه به وکم شیخ حضرت مایک بندوم فهم صاحب دا ډیر جنرال صاحب کنه پښتنه کوم یا راځي شي نه شیخ قربان دې شاپ راغله ده هغه فهم صاحب جنرال صاحب فهم صاحب دغه تاسو خو دغه میډیا څاره دا صحرا په نوم د جلکې سي دا ټیم لري دا خلک سره دین نه وباسي اندغه خزه ور سره ناشته یو څو نوري دي د یو ټیم لري په جنرال صاحب دا هغه خځې او هغه ځوانان چې په دغه میډیا کې تاسو وینئ چې دین او قران ته کنځا کوي دا سمره دغه خځې تقریبا کماوینیت د کچې شي په لاس کې لري په دې میډیا کې دای راجګيږي دلته خلک له اسلام نه باسي د مګه ګوره زه یو خبر د کوم جنرال صاحب چې کومې خبرې وکړي که واقعیت دی په شعور لري او انسانیت لري دی د لاړ سي دین دی مطالعه کی که واقعیت دی په هغه باندې په دې باندې متيقن وي چې باید د مګه مطالعه وکړو خو لاړ دي سي دین دی مطالعه کې کبه په دین کې غلطه پیدا کړله بیا د راشي دلته جنرال صاحب سره باسو کې خو که دلته دین کې کمی نسته په انسانانو کې کمی ده نو ولې د دین مخالف دي دلته دغه ځوانان له دینه وباسي له قرآن نه وباسي په دې په یو ټیم لري تقریبا یو 150 کسیزه ټیم لري په دې د قیام الدین کشاف په نوم باندې دلته کوم کاس ما راخسته تو ګورستا ماته نه ښکاري نسته جنرال صاحب ډیر د افغانان دي چې علم نه لري هغه رد او بد ورته کنځلي ورته کا او مرتتی او ګوري دغه سي بحث سره پکار دی هو ورته ونیسه مفتي جاوید صاحب راغله د مایک خلاص کی صدای ودی اړه مفتي صاحب محترم مایک د خلاص شیشه ټکوي ملګرو ولا چې الله د شخصته ګونه زده بازي خبرې سره شاو ټکوي ملګرو جاوید راوي خپل خبره دیو کا مفتي جاوید اوري مفتي جاوید صاحب هغه کار نه کی سلام علیکم جناب صاحب محترم خی جوړه بخیر ته پکې څه وای وروره والله که پیګو بس دنیا د جناب صاحب دا خو دنیا کې رقم خلک دي چې دغه سی او خزه مې درته کړی وای سخت چاک به لګولې پوس دا خو خزه سره لاړه جنرال خزه سره لاړه جنرال صاحب جنرال صاحب جنرال صاحب یو نفر زدر ته خیمه په نامه دی او هو ولسوال راغله په نامه دی ګلمنه ادي یو پښتنه ورنه وکړو کومه تلره کدي ګلمانه ادي بلا ما نه دي تبا کته دي د وسی خطر ډیر بد اخلاق انسان د خلک پر چې راشي جنرال صاحب ته سره وکا ته توهین کړی تحقیر کړی کمک لشیا یاره جنرال صاحب دا سړی کوزه کوي چې عمدلته څو ورته وایم جنرال صاحب په نامه دی ګلمنه ادي پښتنه ده یو 15 منټه راپورته کده سره دیم یو 15 منټه به وګیږم دلته په لندن کې دم د کوزي پښتونخوا ده ته ورته راسه سخت کنځاویم کولې کپام دې کړی وی شیخ صبر وکاږي شاینه خو ته پر دې چې مونږ ته شای په ګوتو راځي کړپ کې راولېږي پرې دې ویږي دلته خو د ګلمانه ادي نسته یو دانه د الله په قهر ککړه د ماشوم عکس لګولې ده ما سره ته وخت ورکړه جنرال صاحب چې دا مبارکي درکړه خیمه الله دې داخله بدی دی هغه په ما زه به تاسو سره ګورم په انګلند کې دخته به مې ولا کې څه مقاس یا بل ته دلته غرتېږي هغه د پنجابیانو خبره ده وای تمارو مارو بس مارو ویډیو ونه کتا که ویډیو مې در باندې ونه کتا کنه بیا ما ته وای چې ته افغان نه یې چې خو یو وطن به کړی خلاص وسم بیا طبيعت مې نه داسې نه وایي داسې وایي چې داسې ویډیو در باندې ګورم چې په ایم بلاړ شي د شیخ سره بلته چای وچی او ویډیو به کړی لکه شیرزاد چې ورغلی و بس ویډیو به در باندې وګوري تاسو وهل نه کوئ بس خالي مونږ د جذباتو کې کوي جنرال صاحب کوتکونه مې ورته ښودلي 3 کوتکه دي یو د اوسپنې 2 د لرګیو دي تاسو غلی شئ ولسوال صاحب په خیر راغلی ولسوال صاحب ته وخت ورکړئ په سعودي کې کوتک په سعودي کې ما غيو کودلې چې وسه وروره باندې کړای ده او والا ولسوال صاحب په خیر راغلی ستړی مشه ډیره مننه سپونکې صاحب ټول ته سلام کوم خبرو ته پرېږدی
او باس را سره کوي او مایک نه را باندې بندوي باس سره کوو او که چېرته مایک بندوي توهین کوي بیا نو اوس تحقیقه کېږم د لونګین په نه، 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 نه. جنرال صاحب څه ویل هغه خبره وکړه شي نه زه وایم چې جنرال صاحب او خیرخوا صاحب دی ور خپل خبرې وکي بیا باغې نه شاته جنرال صاحب یو کاس ته اجازه ورکړي چې اته بحث ور سره وکي یا به د خپل وکي مهرباني موږ مایکونه بندوو یا بس کامره خلاصه کوو نه زه بحث زه خپل د سوي سړي سره بحث کوم تاسو په څه بحث نه ګوره که چېرته ته په فالوورز ونازېږې د افغانستان خلک د قدرت تږي دي ښه هغه چې نن ته په قدرت وي د تا 1 میلیون فالوورز دی او بیا که سبا زه په قدرت کې سمه بیا د ما 1 میلیون فالوورز کېږي نو که ته په دې فالوورزو باندې نازېږې دا د تا اشتباه ده او که چېرته په فالوورزو نه نازېږي او خیرخوا صاحب ته فکر کوي میدان ته صدای ګز دای میدان تاسو د جمهوریت په خلکو پسې خاندئ هغه ژبور کس راولئ داسې ملامت مو کوي باس را سره وکړو خیرخوا صاحب یعنی ته داسې فکر کوي چې د ملت یو پسه ملت دی یعنی مثلا دوی په کټ دغه په دې پسې خوشي دي چې یو څوک په یعنی دلته د تا مراد دغه دی هدف دی دغه دی چې د ملت چې دی دا یو هغه دی هغه خبره ګوسفند ملت دی ها مقصد مداغه دی ملت نه وای نن بیا طالبانو ته چکچک نه وګلی چې هم د علمي دروازې په باندې کړي دي هم ازادي درڅخه اخیستې ده هم حق حقوق باندې سترګې پټې کړي دي تاریخ څخه درڅخه اخیستې دي او نن تم تر ما زیات فالوورز لري شیخ هم تر ما زیات فالوورز لري یو عادي طالب هم تر ما زیات فالوورز نو دا ګوسپند د ملت د تا څه خیر ورسېدلی شپنکای صاحب محترم زه په دې نه چې فالوور کم دي که زیات دي خو دوی خو هم 100 کاله په جمهوریت کې وو په 100 کالو کې د دوی فالوور کوم دي خو په قدرت کې وو هغه 100 کالو کې فالوور چیرې دا فالوور خو دماغ دغه یو لسم اکاونټ سره بنديږي او دماغ فیسبوک پاڼه هم را باندې بند شوی راسي پیغو باندې دماغ 200 فیسبوک اکاونټونه بند شوی دي 200 د ما په یوه شپه کې 4 فیسبوک اکاونټونه بند شوي دي په یوه شپه کې زه بحث د سره نه کوم زه باید د ما د خپلې سویې سړی وي او بیا پاس ګوره ته خو د تا تر سویې خو زه اوس هم په دې باندې لولم زه یو په رسمي ډول ولسوال وم او ته یو د نوم جنرال یې ځکه چې جنرال باید د لیاقت له وجې سي جنرال باید اکاډمي وایي نو تا ته دا جنرالي له کوم ادرس څخه درکول شوی ده نو دا خپل یو نوم ده نن به زه مارشال ځان ته انتخاب کوم نو دا خپل ځان نوم تا ځان ته انتخاب کړی ده خپل ځان خپل باندې ایښودلی ده مهرباني وکړئ ولسوال صاحب دغه مخکې ته ولسوال وې زه اوس خبر شوی یم چې په سوشل میډیا کې تا ته د تبلیغاتو وظیفه درکړې ده چې دا ډېره ټیټه کچه ده تبلیغات دغلته موږ د خارج کې اوسېږو دغه د کمپنیو والا کارډونه جوړ کړي بیا دې ته یو بنګله یو څوک انتخاب کړي چې تا ته به د ورځې مثلا یو 2 روپۍ 3 روپۍ درکوو د کارډونه وره د خلکو په دروازو کې ایږده چې مثلا موږ دغه ایر کنډیکشنونه جوړوو موږ دغه د جامو مینځلو ماشینونه جوړوو دا تبلیغات راته کوه ولې تا ته په دومره کم نظر وکتل زه خبر شوم چې تا ته اوس دا وظیفه درکړې ده چې میډیا ته ځې هلته تبلیغات کوه د دې په ځای شپونکی صاحب له تا نه ډېره مننه شپونکی صاحب نه ماته دا دنده راکول شوې ده زه د یو ویښ وجدان افغان یم د ما وجدان ویښ ده او زه هر څه په سترګو باندې وینم په افغانستان کې څه روان دي زه د ازادۍ لپاره کار کوم زه د افغانستان د خپلواکۍ لپاره کار کوم ما ته هېڅوک لسوال صاحب بخښنه غواړم که دې چېرته د تا وجدان ویښ وای نن لونګین لایف جوړ کړی و د کرکټ په مبارکۍ باندې ته د دې په ځای باندې چې راشي د ملت ته مبارکي ورکړي د دې په ځای باندې چې د ملت ته یو د اتفاق د یووالي پیغام ورکړي ما د کرکټ د مبارکۍ دپاره جوړ کړی نه لونګین ښیم جناب مام نن د کرکټ باره کې او بالکل یوه دقیقه پایم صاحب یوه دقیقه دا راغی په هغې لایف کې دا راغی
فاهم صاحب بخنه غواړم په هغې لایف کې دی راغی د ټولو خلکو ورته ولیکل چې ګورئ نن سیاسي بحث مه کوئ نن په دې باندې بحث وکئ چې نن موږ یوه لویه بریا لاسته راوړې ده نن د ملت چې دی دا مقام مسیده شوې ده خو تیر شوی دی ورور هغه پروګرام تیر شوی پلیز فهیم صاحب پلیز واګ ونیسه فهیم صاحب بخنه غواړم زه خو څه توهین نه ورته کوم واګ ونیسه خیر دی اصلي جواب سم ورکه ګوره شپونکیه ګوره ولسوالم چې ته جنرال صاحب ته تا وویلې چې ته په چی شي باندې دغه رتبه تا اخیستې په کوم لیاقت باندې تا نه زه یو پوښتنه لرم د ډاکټر صاحب اشرف غني په کوم لیاقت باندې یا په څه وجه باندې یا په څه طریقه باندې د رئیس جمهور د افغانستان وګرځېده بیا نور غږیږو سره دغه خبره هغه په نړیواله کچه د جهاني بینک منیجر تیر سوی او یغه دکتراوی لري د تاسو ملاسن اخوان د کوم پوهنتون نه فارغ سوی نن په دې څوکۍ باندې ناسته زه به لنډ درته وایم ګوره زه لنډ درته وایم همدغه بس واک سکنه ګوره بیا ولې ما نړیوال بانکو کې ولې وظیفه نه ورکوله ولې ما غلطه ډاکټرا نه ورکوله ولې د افغانستان خاورې ته راغی د افغانستان کې د وظیفه په کومه طریقه باندې واخیسته په افغانستان کې څه هغه کړی ولې داسې نیک کارونه او نیک شیانې شیخ اشرف غني نه تیر سه اشرف ما غني اوس اعظم دې جواب ته جنرال لږ صبر وکړه دا جواب دی تاسو ټو وهي ته لاړ سه اشرف غني پسې دا جنرال صاحب دا ودرېږه خو ته خو صبر وکړه دوستم پوښتنه تی وکړه ته د دوستم پوښتنه تی وکړه ته د اتانور پوښتنه تی وکړه ته د جنرال رازق پوښتنه تی وکړه ته دغه نور د اسد الله خالد پوښتنه تی وکړه ته د وزیر داخله چې دوی چیرته پاکولتا ویل دی یاره وس خیر ګوره شیخه زه به یو ځل د شپونکي پوښتنو ته ځواب وایم دوی ویل چې تا ولې نن دغه د کرکټ ازادۍ د کرکټ بریا ګوره شپونکي ته بیخي جواب مه ورکوه دغه خبره جواب راکوم دغه ته زه راتللم ورسره جنرال صاحب څخه پوښتنه وکړله اوس د پسې خوا د قوم ولاړ ده ولس ولاړ ده نن نه څو کاله مخکې دومره فالوور دي دول خلک ورپسې ولاړ ول خلکو که غږ نه سو کوی ولې له زړه نه یې ورسره مینه وله د الله د رضا لپاره یې ورته زنده‌باد پټ ورته کوو که ښکاره نه ورته کوو دا ته ولې داسې خبرو ته نه پرېږدی تاسو ولې ما نسو زغملی دا وګوره زه کوڅه کنې کامره دې خلاصه شپونکي صاحب یوه خبره وکړه شیخه یار خو مایک مې راخلاصه ګوره شپونکي صاحب تا خبره وکړه نه د کرکټ بریا نه کې ولسوال صاحب کامره خلاصه نه کې نور د خبرو اجازه نه درکوم و کامره خلاصه کامره بخلاصه کامره خلاصه ولسوال کامره ترخه کامره خلاصه زم خلاصو متم خلاصه کوي زه خلاصه کامره خلاصه ولته دی ولونګین لایف کې ویش جنرال صاحب ته د کامره خلاصه کړه د جنرال کامره خلاصه ته وس خلاصه کړه ولسوال کامره نه خلاصي ټول کته کومه کامره د خلاصه ولسوال صاحب خلاصه کوي کامره خلاصه دا د خود د افغان ته یو د وخت راک د تشناب ته ځل کامره خلاصه نه کې وخت نسته یې به جنرال صاحب خیر شیخ ته مایک بند کړه هغه ورته پرې دا ورته څه زوار شي کې د شملو مچ یاره ته خو مغه کېږه په خدای چې تا ته ګورم زه هم چې د دې نه مې چېرته لیدلی وای چې مې سم کړی وای یم ما لایف کې نه تا په مذهب زه پوهېږم والکه دا فهیم سره کار مه لره که بلاک کړی یم دغه جنرال صاحب بلاک کړی یم دا د توره ده دا د ایمان بلاکول مه کوه په خدای که زه خبره مجراتورانو بلاک کړی دا د اوس مې بلاک نه وباسي راشه شیخه زه او ته اسلامي اقتصادي شرعي ټولنیز بحث کوو راځه دا ګز د میدان د شل کاله مې در سره کړی دغه دی راته ته خو ټولې کنځلې کړې درته وکړم ودرېږه صبر وکړه فهیم شینواري تم ډېر وخت کله جذباتو کې راسې بس درستې جګې د فهیم شینواري سره په دومره مخالفتونو کې چې زه ورسره لرم په خدای که یا ورسره لرئ څومره بحثونه چې ما ورسره کړي ولا که یوه ورسره کړي حتی ډیر سره مخکې تللی دته مې اخطار ورکړی د مرګ مې ورکړی خو د هغه باوجود هم ولا د دې ښې خبرې ما منلي دي چې ما ته ښې ښکاره سوي هغه ما منلي دي کنې پوښتنه ترې وکړه قسم ورکړه نه ده که نه مخالفات په خپل ځای دا اوس میکاپ کوي چې شی کوي چې مایک نه ما پسې د اخطار ویډیو کړی والله اوس هم په میډیا کې لره باندې فهیم صاحب سره کتاب در پسې لګم سره کتاب فهیم صاحب یو حقوقي پښتنه وکم درنه په دوه سترګو وکړه دنیا کې هغه خفن شي خیر دغه ته وخت ورکړي نه ولسوال صاحب ته وخت ورکو په کامل احترام باندې زه ولسوال صاحب جنرال صاحب په دنیا کې تا داسې څوک لیدلی دي چې خپله ځان ته د ولسوال لقب ورکوي چې زه ولسوال یم
نه ګوره شاهین صاحب مونږ ورته د ولسوال لقب ورکړی دی مونږ وروس ورکړی وروره بالکل حقوقي دی مونږ ولسوال کړی وو ګوره په اندړو کې مونږ ولسوال چیرې ده؟ وسم ده دا خو ورته وسم دی برهان ګوره جمهوریت خو ختم نه دی جمهوریت خو چې دی ځای په ځای دی ولسمشر سره استعفا نه ده ورکړې بالکل دی زمونږ ولسوال دی وروره او ګوره آیت یو بل ته اجي صاحب ته دا یو کار اجي صاحب تا کې ما یو کار خوښ دی چې کنزل در کې نشته دی سي تکفیر کړي د تکفیر نه لګ راوځه خیر دی وروره تکفیر مې نه دا کړی و وروره چې څوک مې درته ښودلی دي چې ثابت یې نه کړم ولاکه په ټول عمر وغږېږم موږ باید کوشش دا وکړو اجي صاحب چې هغه هم باید راخپل کړو حاجی شاهین چې چاته کافر وي هغه لاندې لګیا د کفر لیکي لا کفر یې لیکو حاجی شاهین سه مسلمان ته کافر نه دی ویلي ډېر احترام سره ګوره هیله کوم هغه بلاک کړی موږ ته مر اوري ولې موږ ته راوري بلاک کړی بس ختم او همدا خبره وکړه فهم صاحب یو پښتنه کوم د اسلام د ماو د جنرال صاحب د شپونکی صاحب د ټولو مسلمانانو ده دا د الله سبحانه و تعالی ملکیت ته موږ باندې ایمان لرو وخلکو خیر اوس په موږ تاسو باندې واجب څه شي دي واجب وعظ او نصيحت دی دا ولسوال صاحب ولسوال صاحب تواخ ورکړي ولسوال صاحب مهرباني کمره مخلاص کړي ولسوال صاحب تر اوسه د لونګین په لایف کې د څه ویلې چې جنرال صاحب د څه شو څنګه کیسه خو دی وکړه خو هغه د لونګین لایف ته زنه درجګیدم خو ته مهرباني وکړه هغه خبره وکړه چې زه جواب درکم جنرال صاحب پرې ده نه زه خو بحث نه وسره کوم ماشاءالله میں خلاص کا زنده باد ولسوال صاحب زنده باد دغه زمری غونډه کې ورته راشه لک صبر کلک صبر میں د باندې ولسوال صاحب جنرال صاحب کوزي کا ودرګه زه دا غ خلاص کوم د ولسوال صاحب کمره څنګه غاټه کوم نه د خراب پس کواره د سمانه د غږیدا خو سم کا ولسوال صاحب ډاکټر ما ویل څه ولسوال صاحب ډاکټر تب دی ویلای ولسوال صاحب ته بند مایک بند مسکین مایک نش خلاص ولسوال ده والا زیم نسم خلاص مایک دی باندې ولسوال صاحب ګوره دا شپونکی صاحب ځینې خبرې وکړي زه به یو ځل په یوه باندې لږ بحث ورګه زه هغه به وکړي خیر د هغه باندې به ولسوال صاحب تب دی ویلای دا تب دی ویلای دا تب دی ویلای دا شاهین ولې کمره نه خلاصوي شاهین باندې کمره خلاصوي ولکه ما سره د ما کمرې افشن وي کوزي کا جنرال صاحب نه ته ودرېږه صبر وکړه جنرال صاحب دومره order شوی داسې نه وي چې زمری روانه کوي نه شاهین خطا کا شاهین اجي صاحب شاهین خطا کړه کمره نه خلاصي نه قسم د که خلاصيږي ولکه افشن وي خیر د کوز مې کړل خیر ده ته لاړ سره کته کېنه ولسوال صاحب تب دی ویلای ده نه ما تب نه دا ویلای خپلې دي چا ګیر او برید خو د داسې خریلي لکه سم فوق العاده ډاکټر چې MBBS نو زه خو الحمدلله ما خو زده کړې دي علم مې کړی دا جمهوریت روزلی یم په علمي سطح سمبال یم نو یو بېسواده ولسوال سره خو نه یې ناست له یو ژبور له یو غیرتمند له یو مبارز له یو داسې ولسوال سره ناست چې بیرته تاسو د ازادۍ لپاره د جګړې لپاره په ډېره لنډه موده کې اعلان هم درته کېږي نو تاسو خو داسې لادي ولسوال سره نه یې ناست مبین خانه ماشاءالله مونږ ولسوال صاحب ورزشونه شروع کړو پنډکي تیار وتړو که څنګه نه ګوره که هغه لقب چې ده هغه د یوه خیر ده خو مګر زه چې اعلان درته کوم چې د جنګ ډګر ته درښکته کېږم عفه به کوئ بیا که نه زه به یو څو خبر د تا په مورد باندې وکړم عفه راته کوئ بیا که نه عفه راته کوئ ګوره موږ مخکې حفه کړې وله ظلم هم نه ده کړی حفه نه حفه نه ګوره د تاسو معنا باندې که د تاسو په څیر چې اوس کومه عفه اعلان کړې ده په دې اونۍ کې 11 کسان چې له موږ سره مستند اسناد شتون لري او تاسو په شهادت باندې رسولي دي هم ډاکټر ووژل هم علمي کادرونه ووژل هم روښان فکره څیرې له منځه یوړې نو که چېرته دغه ډول حفه غواړئ یا بیا عفه ډاکټر صاحب محترم عفه مبین خانه زه یو عفه د الفاظ لږ صحیح وایه سمه ده زه غواړم چې یو څو خبر د تا په مورد باندې وکړم
دغه دا طالبانو بحث د موږ د آزاد کرکټ په ما د کرکټ په رابطه باندې بحث ده کا د کرکټ په رابطه چې باسه تر دې مخکې ولې د کرکټ په لوبډلو باندې ځانمرګي بریدونه کول کوم چې کې یو دانه راوخه کا د پکتیکا ولایت یاخیل ولسوالي په بازار کې په 2015 کې د اگست په 11 نیټه چې د مازیګر په 15 بجې شاوخوا باندې ځانمرګي برید پی وکړل او 240 تنکي ماشومان په شهادت باندې ورسول. امدې ته ورته پیښه دي